شغفها حبا قد شغفها ننوتلی محبت یوسف علیہ السلام پوخ دی زړه د زلیخا ته انا لنراک فی ضلال مبین. دا هم ډېر سخت حالت د طالبانو کنه چې د یو چا حب دی د زړه پوخ ته در ننوځي. او بیا په افغاني جامعه کې څومره وخت مخکې پاکستان کې یو کشر هلک یو ویډیو به م لیدلي ځان یې مړ که که نه ټومانچه باندې یې ویست داسې غږیږي د ځان سره وي نور هېڅ خو اصل بیا هغه خبره چې وڅېړل سو طالبانو یوې نجلۍ باندې میینو نه ورکوله به ځان یې مړ کړ. ډېر داسې د مظلوم دا په افغانانو کې دا ضد بالکل شته ده. کله چې د دوی دواړو خوښه راسي چې 1 میلیون ورته قرآن هم ورته رانازل کړي نه مني. خو بس الله دې موږ باندې رحم وکړي. یوسف علیه السلام ته الله دومره لوی حسن ورکړي وي کله به چې بازار په کوڅو د مصر کې روان و تلألأ وجهه علی الجدران لکه لمر چې وړانګې غورځي داسې کول. والله اعلم طالبانو کله کله بیا خلک ډېرې مبالغې هم ځتې شروع کړي. حسن یې ورکړي خو دومره طالبانو چې بیا او روح المانی وی امام عکرمه رضی الله عنه یوه خبر کوي چې نستوني پرې کړي ول وایي لاسونه نه ول دی وایي چې دا خو بیخي ډېره نادره ده مستبعده ده که نه وي دا لاسونه پرې نه کړل نستوني پرې کړل. قالت فذلكن الذي لمتنني هغه ورته ویلې د زلیخا فذلكن دا مغه و چې تاسې زه پې ملامتولم پکې ولقد راودته عن نفسه ګوره سری قرآن وی چې ما مطالبه کړې ده دی وی فاستعصم الله پاکو ساته ولئن لم يفعل ما امره که نو کړی هغه چې موږ ورته ویلي وو فاستعصم ځان یې پاک وساته طالبانو. یوسف یعنې ما چې ورته ویلي وو هغه کار یې ما سره ونه که ځان یې پاک وساته. ولئن لم يفعل ما امره که اوس ونه که هغه چې امر یې ورته کړی لیسجنن وليكونن من الصاغرین دی به بندي وي او ذلیل به